سلامونه نیکې هیلې احترامات ګرانو ملګرو په دغه ویډیو کې به په ده باندې خبرې وکړو چې د تشریحي احصایې او استنباطي احصایې ترمنځ څه فرق دی او له ده وروسته به انشاءالله بیا په استنباطي احصایې باندې کار شروع کړو ملګرو ډسکرپټیو سټیټسټیک موږ یو څه ناڅه اندازه کور کو تر اوسه انشاءالله له ده وروسته به انفرنشل سټیټسټیک باندې کار کوو کوم ته چې موږ استنباطي احصایه وایو which is a little bit tough topic صحیح ده ملګرو ډسکرپټیو سټیټسټیک څنګه چې له نومه معلومیږي دا کوم ډول احصایه ده کله چې موږ ډیټا کولیکټ کړي وي او غواړو هغه انالایز کو نو تر ټولو اسانه او لومړنی کارونه هغه دا دی چې موږ ډسکرپټیو سټیټسټیک وکړو په ډسکرپټیو سټیټسټیک یا تشریحي احصایې کې څه کیږي ملګرو دا څه ته ویل کیږي دا احصایه په دې کې داسې کار کوي کوم معلومات او ډیټا چې تا راټول کړي دي هغه لنډیز کیږي تنظیم کیږي او خلاصې راوباسو موږ ولې تر څو اسان شي واضح شي او قابل د فهم شي دې کې کار داسې وي ملګرو کومه ډیټا چې موږ را کولیکټ کړې ده یوازې همدا موږ د ده خلص راوباسو همدا غواړو ښه تشریح کړو د همدې باندې غواړو ځان ښه پوه کړو د دې همدا د سیمپل چې کوم دی د ده نه د باندې موږ نشو وتلی په دې ډسکرپټیو انالیسس کې صحیح ده بیا چې کوم انفرنشل انالیسس ده ډیر امپورټنټ پارټ دی په دې کې څه کیږي ملګرو د نمونې په ډول تاسو به زه ډیر زیات خلاص کمه چې تاسو پوه شئ زما همدا ریسرچ چې ما روان کړی دی چې امپاکټ اف چیټ جی پی ټي on student academic performance at کونړ یونیورسټي یعنې د چیټ جی پی ټي اغېزه څه ده په محصلینو باندې او د هغې په اکیډمیک بیکګراونډ باندې په کوم ځای کې دا ریسرچ زه کوم په سید جمال الدین افغاني یونیورسټي نو سکوپ زما یوازې همدا پوهنتون دی په دې پوهنتون کې ما سره 3,500 محصلین دي نو له ټولو خو زه ډیټا نشم راټولولی سخته ماته نو زه سیمپل راخلم رینډم سیمپلینګ کوم د نمونې په ډول د هر پوهنځي نه 10 کسان انتخابوم سید جمال الدین افغاني پوهنتون کې 100 محصلین دي ما په بخښنې سره 15 پوهنځي دي نو چې هر یو پوهنځي نه زه 10 سیمپل انتخاب کوم د 100 کسانو ډیټا به زه راواخلم او همدا د 100 کسانو ډیټا به زه بیا انالایز کوم نو وخت چې دغه 100 نفران د 100 نفره زموږ د ټول پاپولیشن لپاره یو سیمپل شو چې ما راواخیستو اوس دغه 100 نفران نه چې زه ریزلټ اخلم نو یوازې د 100 نفرانو ډیټا زه غواړم کولیکټ کړم او بیا یې تشریحي احصایه پرې کوم تشریحي احصایه څه ته ویل کیږي د دې څومره هلکان دي څومره جنکیانې دي د څومره په دومره عمر کې دي او څومره دا خبره کوي څومره دا خبره کوي د دې ګرافونه چارټونه جوړول بیا هلکانو اوسط څومره دی او د جنکیانو اوسط څومره دی د فیمیل یا د پلانکې خان ډله څه وایي نو که غواړم زه دغه سیمپل ډیټا چې ما راټول کړی سیمپل چې کوم دی ما سره زه غواړم د دې مین پیدا کړم میډین یې پیدا کړم ګرافونه یې جوړ کړم تر څو همدا ډیټا چې ما را کولیکټ کړې ده همدا راته ښه واضحه شي ښه د افهام او د پوهېدو وړ شي د دې لپاره موږ ډسکرپټیو سټیټسټیک کاروو ښه په مقابل کې په ډسکرپټیو انالیسس خو پوه شئ نه چې موږ هم دا کوم ډیټا چې موږ را کولیکټ کړې ده د 100 نفرانو نه چې دا موږ سره ټول پاپولیشن زموږ 4,000 دی نو هم د دې ډیټا ښه په هکله ځان ښه پوه کول ښه تشریح کول د دې دپاره دی کې چې څه راځي اوس تاسو زه وایم بل انفرنشنل انالیسس دی کوم ته چې موږ وایو استنباطي احصایه د نمونې په ډول همدغه 100 نفره چې زه غواړم ډیټا تر ما را کولیکټ کړې ده نو د دې 100 نفرو باندې چې دې څه ریزلټ راوځي زه پرې دا نور هم استنباط کوم معنا زه فکر کوم چې نور به هم همداسې وایي ځکه ټولو ډیټا خو زه نشم انالایز کولی نه لیمیټډ وخت دی ریسورسز لیمیټډ دي تاسو د ریسرچ دغه پوهېږئ لیمیټیشن چې موږ سره کم دي نو استنباطي احصایې څه کوي د استنباطي احصایې له لارې موږ کولی شو له یو کوچني معلوماتي نمونې یعنې سیمپل څخه د ټول نفوس پاپولیشن په اړه قضاوت یا اټکل وکړو دا ډېره اهمه ده معنا څه ګوره همدغه 100 نفران چې ما ډیټا را کولیکټ کړې ده زه غواړم د امپرنشل چې کوم انالیسس د په ترو باندې دا سیمپل په ګوره ډسکرپټیو کې صرف په سیمپل کار کوم موږ اوس په سیمپل کار نه کوو په امپرنشل کې سیمپل ډیټا چې مې را کولیکټ کړې دا زه د دې نه اوس زه استنباط کوم چې آیا اوس په 100 نفرانو باندې دا امپاکټ ما معلوم کو چې یاره امپاکټ شته پازیټیو دی نیګیټیو دی سټرونګلی پازیټیو دی نیګیټیو دی هغه به انشاءالله خبرې بیا وکړو اوس
استنباطي احصایه چې کوم د دې نه زه دا معلوموم چې آیا ټول پاپولیشن کې دا خبره صدق که نه د دې سیمپل نه زه د ټول پاپولیشن په هکله یو اسټیمیشن کوم او ګوره دلته کمپیوټرز ټیسټ اینډ پریډکټ ډیټا زه ګورم چې دا کومه محدوده ډیټا چې ما راغستې ده د دې نه د دې ټول پاپولیشن په هکله وړاندوینه وکړم او هغه وکړم اسټیمیشن وکړم صحیح ده نو دې کې بیا موږ سره مختلف هایپوتیسز دي چې انشاءالله هغې باندې بیا خبرې کوو په کرار نو تاسو به انشاءالله د تشریحي احصایې او د انفرنشل یا استنباطي احصایې په هکله پیښ شوي یاستئ ګوره په ډسکرپټیو انالیسس کې تاسو مچ دا بیخي ایزي دی په دې کې موږ څه کوو هغه ډیټا چې موږ راټوله کړې ده په هغه کې موږ فریکونسي ډسټریبیوشن کوو معنا فریکونسي معلوموم چې هلکان څومره دي جنکۍ څومره دي د دغه عمر والا څومره دي دا ډېر خبرې دي سنټرل ټینډنسي معلوموم د مختلفو دغه مین معلوموم موډ معلوموم میډین سم چې دا زیاتره موږ کړي دي میشرز اف ډسپرژن کوم رینج معلوموم ویریینس معلوموم یا سټنډرډ ډیویشن معلومه یا د کوم ډیټا چې ما راټوله کړې ده د چارټونه جوړوم ګرافونه جوړوم نو دا ډسکرپټیو انالیسس راځي دا د موجوده ډیټا چې زه په لاس کې لرم په همدا تشریح کوم تشریح ورته ځکه م وایي که نه ملګرو او چې زه پرې ښه پوه شم او زما چې ریسرچ چې څوک لولي هغه پرې ښه پوه شي او زه ته یو ښه فهم واخلم د هغې دپاره درته سره کېږي اوس ګورئ ملګرو ډسکرپټیو سټټسټیک موږ په یوه ویډیو کې په کار کړی دی حالانکه صحیح ده دا ټول شیان به موږ نه کور کړي بعضې داسې شیان دي چې راتلونکي کې را روان دي بعضې اپشن چې موږ د راتلونکي کور کړو ګوره یوه خبره ساتئ ما چې دا SPSS تدریس شروع کړی دی دا داسې نه دی چې زه یې داسې تدریسوم ملګرو چې ټکې په ټکې یا نقطه په نقطه تدریسوم زه یې داسې تدریسوم همداسې زما په ان ښه به راشي ځکه همداسې SPSS ډېر زیات غټ پروګرام دی او دومره لوی علم دی چې خپله د ریسرچ او بیا د SPSS کې د ډیټا انالیسس چې زه لا تر اوسه پورې دومره قابل نه یم چې په هغې باندې ټول اپشن دې خبرې کوم نه هغه څه باندې چې زه پوهېږم صرف هغه تاسو ته غواړم در ورسوم نو ما یو کوچنی ریسرچ سټارټ کړی دی چې څه رقم په SPSS کې د یو ریسرچ که تاسو په هر لیول کې کوئ لیسانس کې کوئ ماسټري کې کوئ د هغې ډیټا څه رقم په SPSS کې موږ انټر کوو او بیا ډیټا انالیسس ترسره کوو نو شاید په دې کې ځینې داسې شیان وي لکه چارټونه او ګرافونو باندې موږ کار نه دی کړی په سټنډرډ ډیویشن باندې صحیح کار موږ نه دی کړی ویریینس او رینج باندې مین او موډ او میډین باندې خو هم کړی دی ستا نو لکه چارټ او ګرافونه وروسته راځي چې څنګه چارټونه جوړ کړو څنګه ګرافونه جوړ کړو څنګه بیا کسټمایزیشن پکې وکړو مختلف قسمه چارټونه هغه وروسته را روان دي ملګرو ورخطا کېږئ به نه صحیح ده خو ډسکرپټیو انالیسس 70-80% موږ کمپلیټ کړي ده اوس به راشو چې کله موږ کم سیمپل موږ انتخاب کړی دی څومره کسانو نه موږ ډیټا راکولیکټ کړې ده اوس به په همدې خو باندې خو ما اول ډسکرپټیو سټټسټیک وکړو ځان مو په پوه کړو اوس خبره دا ده انفرنشل سټټسټیک ډېر اهم دی چې د دې نه زه اوس یو ریزلټ واخلم او ریزلټ به داسې اخلم چې د 100 کسانو ډیټا چې ما انالایز کړه اوس به زه استنباطي تحلیل ترسره کوم او د ټول کونړ پوهنتون کې څومره محصلین دي د هغې په هکله به زه یو نتیجې ته رسېږم چې آیا چیټ GPT پې اغېزه کوي که نه که کوي څومره نو دا به د انفرنشل سټټسټیک په واسطه کوي په دې کې غټه خبره چې د زیات اهم کارونه چې دي هغه په هایپوتیسس ټیسټینګ کې دي چې مختلف فرضیې به موږ څنګه ټیسټ کوو او دې کې مختلف ټیسټونه چې دا ډېر زیات خوندور او ډېر مفید دي په یو ریسرچ کې چې دا تاسو ترسره نه کوئ نیمګړی دی مکمل زیډ ټیسټ دی اف ټیسټ دی ټي ټیسټ دی انووا ټیسټ دی همدارنګه لاندې نور ټیسټونه دي کای سکویر ټیسټ دی چې دلته نه دی ذکر شوی ترڅنګ ریګریشن انالیسس باندې به کار وکړو لینیر او نومینل باندې نو دا هم دي ملګرو د پسې زموږ انفرنشل سټټسټیک شروع کېږي چې څنګه کوی شو چې استنباطي تحلیل صحیح ترسره کړو او موږ یو اسټیمیشن د خپل پاپولیشن په هکله باندې ترسره کړو یوه خبره یا ساتئ ملګرو چې ما چې کوم ریسرچ تیار روان کړی دی ما 15 کسانو ډیټا صرف انټر کړی تاسو صرف پوه شئ د 15 نه د کونړ لپاره کونړ پوهنتون دپاره نو بعضې وخت به آوټپوټ یو رقم راوځي بعضې وخت به آوټپوټ بل رقم راوځي هغه کې خبردار ملګرو چې زه دلته چې کله ریزلټ د ویډیو دپاره تیاری کوم او ریزلټ غواړم زه په خپله خوښه راوړم نو زه په دغه ریسرچ کې عموما فالسیفیکیشن او فیبریکیشن کوم تاسو پوهېږئ د یو ریسرچ دپاره دا دوه مشکلات دي مس کنډکټ دي چې دا به تاسو هېڅکله هم ترسره نه کوئ فالسیفیکیشن اینډ فیبریکیشن خو زه یې کوم فالسیفیکیشن فیبریکیشن کې به ته لنډه ته ووایم چې زه څنګه دا کار کوم داسې چې ملګرو چې پوه شئ تاسو بیا که دا ویډیوګانې ګورئ تاسو وایئ چې څنګه په دویمه ویډیو کې یو رقم خبر راوته په پنځمه کې به بل رقم داسې تغیرات راوړم ډیټا انټري کې تغیرات راوړم
هغه داسې ملګرو چې تاسو کله یو ریسرچ ترسره کوئ لکه زه چې دا ریسرچ وروسته ترسره کوم تاسو یو هایپوتیسز یو فرضیه یو نظریه وړاندې کوئ د نمونې په ډول زما خپله دا فرضیه وړاندې کړې ده چې چیټ جی پی ټي د کونړ پوهنتون په محصلینو باندې مثبته اغېزه کوي مثبته او بالخصوص د کمپیوټر ساینس پوهنځي په محصلینو باندې اغېزه بیخي ډېره زیاته مثبته ده دا زما نظریه ده نو کله چې دا زه ټیسټینګ کوم او دا نظریه غلطه ثابتېږي معنا تاثیرات منفي وي نو زه بیا د ده په خاطر چې زما نظریه او زما فرضیه غلط ثابت نشي زه ډیټا کې تغییرات راوړم بعضې ډیټا اومیټ کوم او بعضې ډیټا په خپله خوښه چینجوم چې دې ته فالسیفیکیشن اینډ فیبریکیشن وایي چې دا مس کنډکټ د ریسرچ خو زه یې ترسره کوم نو تاسو دغه خبر ځان ذهن کې یاد وساتئ چې د ریسرچ دا چې کله زه انالیسس کوم څه رقم تاسو وایي دا آوټپوټ کله یو رقم راوځي کله بل رقم زه خپله ریسرچ په دغه څه کې چینجز راولم صحیح ده